نو وایي کله چې بیبي فاطمه یې ښخ کړل حضرت علي ځینې راغی په دغه ماښام بیده سو په خوب کې ګوري بیبي فاطمه د جنت په خوله کې ولاړه ده رضوان د جنت یې نه پرېږدي علي ول فاطمې ولې ولاړه یې بیبي فاطمې ول د بل حق دې پر ذمه باندې پاته دی علي ول کم ول د امسایه څخه مې ستن راوړې وه امانت هغه مې په پلانکي دیواله کې جګه کړې ده هغه پاته ده حضرت علي چې د خوبه څخه راویښ سو هغه دیوال ته چې ورغی ستن جګه ده هغه یې هغه امسایه ته وروړل ماښام چې پرېوتی بیا بیبي فاطمه په خوب کې په جنت کې یې ولیدله د سرو زرو پر تخت باندې ناسته ده بیبي فاطمه مبارکه ناسته وه هورې شاوخوا ورته ولاړې وې څو قسمه لباس یې اغوستی و شاته یې بله انجلۍ ولاړه وه حضرت علي ول فاطمې دا څوک ده بیبي فاطمې ول دا د سلیمان علیه السلام لور ده چې تا په دنیا کې ویلې وه داسې زر و زیور لري هغه دا د نن زما و خدمته ولاړه ده سبحان الله ورونو بیبي فاطمه ډېره پر الله باندې ګرانه وه وایي رسول علیه السلام چې بیبي فاطمه وه حضرت علي ته ورکول نو مهر ولور یې 400 دیناره کښېښه وي وایي بیبي فاطمه په ژړا راغلله و محمد رسول الله چې وویل ول پلاره زما والمر به اخله د خدای سره واده وکړه ول الله ته ووایه چې زما ولور مهر بل شی دی ول ته چی شي غواړې ول بابکه رب ته ووایه ورته زما ولور چې زما و چاته ورکوې زما ولور دې ستا د ګناهکارانو امتیانو بخښوي زه پیسې نه غواړم زه عزت و کالي نه غواړم زما ولور دغه دی بابکه چې ستا امت ګناهکاران په ورځ د آخرت الله را وبخښي دا زما ولور دی سبحان الله ګرانو ورونو بیبي فاطمه زهرا په دې امت مرحومه باندې دونه غمجنه او دونه خفه ده رسول علیه السلام ته هرسو دستي وای جبرائیل امین 600,000 لرز اخیستي د سدرة المنتهى څخه رب راواستاوه یوه ټوټه کاغذ یې راوی ول حبیب رب سلام وایي چې د بیبي فاطمې ولور ستا د امت بخښل دي وای جبرائیل امین پر هغه کاغذ دا مضمون ولیکئ ول فاطمې ستا هم مهر ستا د پلار اسی امتیانو بخښل دي وای بیبي فاطمې هغه کاغذ وساتئ او پټ یې کړئ کله چې دا مبارکه د دنیا څخه تلل وصیت یې وکړئ ول دا کاغذ به زما سره اږدې چې په آخرت مې الله راپورته دا د الله نوي شته به ورښکاره کړم نو به الله ته دا کاغذ ونیسم چې الهي دا خو زما حق دی د بابک امتیان یې ټول په لاس راکړه خدایه تا واده را سره کړې ده ته په خپله واده کې مخالفت نه کوې الله تا رالیکلي دي اوس غواړم خپل ولور غواړم ولور مې د بابک ګناهکاران د امتیانو بخښه ده وای الله جل جلاله کتاب وای هغه به هم د دې ولور ورکړي سبحان الله بیبي فاطمه خپل ولور د رسول الله پر امت باندې ورکوي تاسو اوس راسئ چې خلک خپلې لوڼې په 2,000 لکه ورکوي او په پیسو باندې یې خرڅوي بیبي فاطمه زهرا ای امته ای د محمد رسول الله ګناهکارانو امتیانو ستاسو دپاره ځان خدمت کړی دی او ستاسو دپاره یې ځان وقف کړی دی او په ورځ د آخرت به دا بیبي فاطمه زهرا راپورته کېږي په لوبې غوړولی وي نرو ښځې د امت وای خدایه یو به راسه تېر نه کړې که چیرې و دوږخته ورچه خدایه ما بیبي فاطمه زهرا به دوږخته بوځه ما د دوی پر ځای په دوږخ باندې وسوځه بیبي فاطمه زهرا یې ښخه کړله د دې قبر و چاته نه دی معلوم الله جل جلاله دي د دوی په شرف او د دوی په برکت باندې پر موږ تاسو باندې رحم وکړي الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله واصحابه اجمعین خدای په نظر د رحمت پر موږ عاجزانو نظر وکړه خدای خلاص کړه خدای د ټولو مشکلاتو آفاتو بلیاتو څخه مو وساته خدای د زکندن د خوارۍ د قبر د عذاب څخه مو وساته خدایه نن په اسمانو کې ملکې الهي دا ټول بندګان یې کوي و عملونه و بدۍ لیکل کېږي خدایه موږ التجا درته کوو زارۍ درته کوو پروردګار علمه چې موږ په نیکو بندګانو کې ولیکه هر څونه ګناه او خطایو چې مو کړي خدایه ته در راتېر سه خدایه ستا د فضل د کرم دروازې نن خلاصې دي نن د 15 ورځ ده خدایه د بیبي فاطمه زهرا پروي خدایه د دې د لږ سر پروي د دې د سولیدلي ځګر پروي خدایه